نفلی روجه چې سړی نیسي نو د دې به نیت لازم د شپې نه کوي. الجواب ګوره د فرضي روجې باره کې خو صفا حدیث راغلی دی چې څوک د شپې نه د روجې اراده ونه کړي نو د ده روجه نه کېږي فرضي روجه کې. یو سړی سبا له د رمضان روجې نیسي مثال کې او د شپې نه اراده نشته، سحر 9 بجې زما اراده روجې دی، دا روجه ده نه کېږي ځکه چې فرض دی چې ټوله ورځ په روجه کې تېره کړي. بیا راځو نفلي له او دا مسله به تاسو نه اورېدلې، اول پیر به یې ته بیانوم. یو خو عامه نفلي روجه د مطلق چې ورته وایي. مطلق څنګه؟ لکه خاص د هغې څه ورځ نشته. یو سړی دی لکه موږ به وایو چې د بوت ورځ ده او دی کور ته راغی او 9-10 بجو کې او سیله خوړلي نه وي زما روجه شو، دا روجه کېږي، دا صحیح ده. مسله په هغه نفلي روجه کې دی چې هغه معینه یو مطلقه یو معینه. لکه اوس د یو سړي دا اراده ده چې زه د دې هفتې د 2 روجې نیسم، د پیر او جمعرات، او د پیر په ورځ د 9-10 نه اراده وکړه نو ده ته اجر پوره نه میلاویږي. ده د پیر د ورځې روجه ونیوه نه پوه صحیح یې پرېښوده نو کوم اجر چې د دغې روجې په باره کې راغلی دا به ده ته پوره میلاویږي؟ نه میلاویږي ورته پوره. لکه یو سړی د عاشورا د ورځې روجې نیسي چې دې سره د 1 کال ګناهونه معاف کېږي او د 10 بجو نه یې ونیوه، ده د عاشورا د ورځې روجې نیولې ده پوره نه نیولې. د هغه نفل روجه ده چې دې ته معینه ویلی کېږي نو ده ته پوره ثواب نه میلاویږي ځکه چې انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار خو په نیتونو باندې دی. نو هغه کم وخت چې په ده باندې خالي تیر شو اخو د ده د عبادت نیت نه و، د هغې ول الله ولې اجر ورکړي، خو اجر نه میلاویږي. او دې کې هم دا شرط دی چې ده به څه خوړلي نه وي، دا نه چې ښه ټیټ ناشته وکړي او 9 بجو کې زما روجه ده، ده به څه نه وي خوړلي. لکه حدیث کې دا راځي عائشه رضی الله عنها وایي، صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی وی هل عندکم من شی، څه خوراک شتي؟ سهار لمونځ یې وکړو، بیا ملګرو سره ناست وو، به ډېر وخت ناست وو بهر، ذکر او اذکار به یې وکړو، بیا ملګرو سره ناست وو، خوبونه به ورته هغوی بیانول، د هغې تعبیر به یې کوو، بیا دین مسلې به بیانولې، بیا به کور ته راتلو. وروسته چې کور ته راغی وایي څه تاسو سره شته؟ او موږ ورته چې یا رسول الله کور کې خو څه نشته. فإني إذن صائم، زما روجه شو. نو د دې ځینې روجه کړه ګوره، یعنې اراده یې و چې هغه سره خوراک وکړي، خو چې خوراک ورته میلاو نه شو او خوراک یې مخکې کړی نه و نو د دې ځینې روجه کړه. والله اعلم. باقي چې کوم سوالونه دي هغه به انشاءالله روان نشي تفرید، والله دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.